د په کندوز کې د هندوانو خیراز کرنیز پالیزونه دي. د دغه ولایت د بزګرانو په خبره د تیر کال پرتله سږکال په دې ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بزګران بیا د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالي لامل د کندوز کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست فني او تخنیکی همکاری په ګوته کوي. الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خب از یک جریب زمین از 1,500 سیر گرفته تا 2,000 سیر مال ورداشتیم اول چنش. از این بعد هم انشالله ما از این امید خیر داریم. ما 2,000 سیر مثلا 1,000 سیر مثلا یک پیکاب یا چی مثلا بار میکنیم صحیح است. ما میره از خوست میاد از پکتیا میاد مثلا از تخار میاد بدخشان میاد اینه می پیکاب و مغزا مثلا اینه مینو از هر شهرستان تید میشه. په ورته مهال د کرین مسؤلین د بزګرانو هغه څرګندونې چې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالي په برخه کې کوي تاییدوي او وایي چې د کرنیزو محصولاتو د بازارموندنې په برخه کې هم جدي هڅې روانې دي. بازار فعلی خربزه و تربوز نه تنها ولایت کندوز که ولایت‌های همجوار می باشد، همچنان ریاست زراعت در تلاش است که با اتاق زراعت و مالداری و همچنان اتحادیه میوه‌فروش‌های ولایت کندوز ما بتانیم یک مارکت خوبتر خارج از ولایت مثالش به کشورهای همسایه تاجیکستان و ازبکستان ما تلاش هستیم که یک مارکت خوب برای دیاقین پیدا کنیم. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د کندوز په کچه د خټکیو په شمول د ټولو میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی و او بزګران هم له حاصلاتو راضي وو.